إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. زما ورونو نن د مسلمانانو د جشن ورځ ده، خوشحالي کوي او د الله جل جلاله شکر ادا کوي پر دې خبره باندې چې الله جل جلاله دوی ته دین پورا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې په دغه ورځ باندې ولاړو، دینه یو ورځ مخکې د عرفې نهمه ورځ باندې الله جل جلاله دا آیت را نازل کړي چې اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا. ما تاسو باندې خپل نعمت پورا کړي، دین می درته پورا کړي او اسلام می درته بطور دین خوښ کړي. نو په سبب باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه غټ خوشخبری د دغه غټ زیری چې الله جل جلاله کوي د دغه غټ خوشحالي چې مسلمانانو ته الله ور نصیب کړل چې دوی لپاره اسلام یو دین غوړه شو او دغه دین الله جل جلاله په دریش کاله کې پورا کوي. نو د دې دین د پورا کېدو په خوشحالي کې دا یو د خوشحالي ورځ د منزل و. یو يهودي عمر رضی الله عنه ته ویل ولیا امیر المؤمنین ستاسو په قران کې یو آیت دی کدا پر مونږ يهود باندې نازل شوی وای نو مونږ باغ ورځ اختر کړی وای، هغه ورځ بس مونږ د اختر ورځ و. عمر فاروق رضی الله عنه ورته وای دا کوم آیت دی؟ نو يهودي ورته وای تاسو قران کې راځي چې اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا. عمر فاروق رضی الله عنه ورته وای ما ته پته ده چې دا آیت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څو وخت نازل شو، په کوم ځای کې نازل شو؟ دا ول د عرفې ورځ و او د عرفات میدان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو او د جمعې هم ورځ و، په دغه ورځ نازل شو. نو د دې آیت مونږه خوشحالي یو خو هفتوار لمانځو، هفتوار د دې آیت په نزول باندې اختر کوو، عید کوو چې د جمعې په ورځ باندې ټول را جمع کیږو یو ځای ته د دې خوشحالي اظهار کوو. بل سالانه چې د عرفات ورځ ده او د لوی اختر ورځ ده. لوی اختر الله جل جلاله زمونږ د پاره د خوشحالي ورځ ګرځولې ده او دې کې مونږ ته څه اغراض او څه مقاصد مراته په ګوته کړي دي چې باید دغه اختر کې زمونږ غټ مقصد څه شي وي. نو اختر کې غټ مقصد باید زمونږ دا وي چې د الله جل جلاله توحید د هغې اظهار وشي، د هغې بیان وشي. ځکه به صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ باندې په زوره دا چغې وهلې الله اکبر الله اکبر
لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا چغې به وال کېدلې چې ټولې دنیا ته دا وښودل سي چې الله جل جلاله دا د ټولو نه لوی دی، د الله نه لوی څه نشته دی، الله د هر څه نه غټ دی، الله د هر چا نه لوی دی او غیر د دغه الله نه بل د بندګۍ حقدار هغه نشته دی په دنیا کې، په کون کې بل حقدار د بندګۍ د الله نه علاوه بل نشته دی. او د دغه د پاره د عرفه په ورځ باندې الله جل جلاله د خپل بندگان ټول حج ته راغواړي چې ټول راشي د خلکو ته دغه نور او شیطانانو ته چې انسی دي که جنی دي هغه ته دا وخیاستي چې تاسو د الله د دین د پاره څومره قرباني ورکولای شئ، تاسو د الله د دین د پاره څومره جدي یاستئ، تاسو د الله د دین د پاره څومره کوشش کوئ او خلکو ته دا وخیاست چې د الله د دین د دغه کلمې د اعلا د پاره مونږ ټول سر متفق او متحد یو. زمونږ منځ کې د دغه کلمې د نشر او د اشاعت کې خلاف نشته دی. اختر کې بل مقصد هغه اجتماعیت دی چې الله جل جلاله غواړي چې تاسو خپل د اجتماعیت مظاهره وکړئ، تاسو په دغه ورځ باندې ټول یو ځای ته راجمع شئ، ټول یو ځای کې لمونځ وکړئ، د الله شکر ادا کړئ، ټول بیا قرباني وکړئ په یو اتفاق په شریک سره. دې کې یو بل سره چې کومه ستاسو مسائل او مشکلات دي هغه هیر کړئ، هغه پسې شا واچوئ، خپل مشکلات او خپل چې کومه خبرې مو دي هغه په دې وخت کې هغه هیر کړئ، بلکې تاسو څه وکړئ دغه وخت کې د ورورۍ اظهار وکړئ. کونو عباد الله اخوانا، ټول د الله بندگان سره ورونه سي. دشمن ته دا وخیاست چې مونږ ټول متحد متفق یو او مونږ دا یو ټول په یو ځای باندې راجمع شوي یو. دې ورځ باندې به چې کومه شحنا او بغض تاسو په زړه کې، کم تدابر او تحاسد او تناحر تاسو په زړه کې هغه شاته پرېږدئ، هغه به وغورځوئ، دواړه به راسئ په یو صف به کښېنئ، په یو امام پسې په یو ځای کې به تاسو خپل د عبادت اظهار وکړئ، خپل بندگی هغه په صحیح طریقې سره ادا کړئ او بندگی به داسې ادا کړئ چې الله جل جلاله قبول کړي. ځکه چې ستا په زړه کې بل مسلمان ته غل او حسد او بغض پروت وي نو هغه کې تا بندگی بیا په اخلاص نشي کولای. نو دی ورځ کې یو درس دادی، یو مقصد د دې ورځې دادی چې ته باید دغه مشکلات چې کوم ستا او ستا د ورور منځ کې دي هغه په دې ورځ ته شاته کېده، په دې ورځ باندې مینه محبت الفت او د یووالي مظاهره وشي او چې کومې غلطۍ یو بل نشوي هغه یو بل ته معاف کړي. دریم غټ مقصد چې په دې ورځ کې باید ادا شي هغه دا نه دی چې تاسو د ذبح باندې مشغوله یې، بیا د ذبح نه وزګار شئ، د غوښې په قطع کولو باندې مشغوله یې، بیا باقي ورځ د غوښې په پخولو باندې ولګوئ، شپې پورې هغه خورئ او هغه کور کې خپل بچی چې دي هغو ته خوشحالي ور نصیب نه کوي، هغه خوشحاله نه کوي، خپل ښځې چې مو کور کې دي هغه خوشحاله نه کوي، هغو ته دغه ورځ باندې خوشحالي ور نصیب نه کوي، هغه مشران چې مو کور کې دي پلار او مور هغه تاسو په دغه ورځ باندې تنها په کمره کې پرېږدئ، تاسو نه ورځئ ورسره نه ورسره کښېنئ، نه هغو سره مجلس کوئ، نه د هغو د میلمه عزت او قدر کوئ. هغه په غوښه څه کوي؟ هغه غوښه نشي خوړلی، سپین ږیري بوډاګانې هغو سره دغه یو څو د خوشحالۍ خبرې، دا ستا ناسته ورسره، دا ستا ورسره کېناستل، دا ستا ورته خندل او ستا میلمه پالله، دغه شی هغوی ته پیدا کوي. نو دې ورځ کې یو مقصد دا دی چې تاسو خوشحالي هر چا ته ورکوئ، هر سړی خوشحاله کوي په دې ورځ باندې. ځکه چې د اختر ورځ دا څه د غم او د تعزیت ورځ نه ده چې بعضې خلکو ورکې غمونه او تعزیتونه په دغه ورځ کې هم جوړ کړي، نه دا د خوشحالۍ ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ ولیدله چې انصار ډېر زیات خوشحاله دي، روان دي، ماشومان رنګ برنګ کپړې اغوستې دي، دوی خپل هم نوي جامې اغوستې دي او یو بل کره ځي راځي صله رحمي کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راپورته شو پوښتنه وکړه ول د انصار نن څه چل دی چې دونه خوشحالي اظهار کوي؟ ول دا خو د دوی اختر دی. ول ښه ول الله جل جلاله دوی ته د دې په بدل کې دوه نور ښه اختره ورکړي دي چې هغه د خوشحالۍ ځایونه دي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې عایشه رضی الله خبره کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې زه ناسته وم، رسول الله هم پروت و، کټ باندې او څادر یې په ځان اچولی و، زما ملګري وي هغو دریا وهله، چمبه یې وهله او هغه چمبه یې ډبوله او په هغې باندې د پخوانۍ اشعار چې وه هغه یې ویله
نو دغه وخت کې ابوبکر راننوتی ډېر سخت غوسه یې وکړله هغه جنکو ته هم غوسه وکړله لور ته هم غوسه وکړله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې مخ راواړوئ ول دعهن یا ابا بکر پرېږدئ ابوبکره لکل قوم عید هر قوم اختر لري وهذا عیدنا اهل الاسلام دا زمونږ اختر دی د اختر ورځ د جنکو خوشحالي هم دغسې پرېږده چې هغه خپل خوشحالي وکړي د نارینهو خوشحالۍ دپاره د جومات په صحن کې باقاعده و حبشه و توره نیزهبازي د دې مقابلې به کېدلې اسونه به ځغلول کېدل عبدالله ابن عمر وایي چې رسول الله اسونه وځغلوله ما ورکې اس وځغلوئ حتی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل کور کې خپل ښځو سره هغو سره به مختلفې مقابلې کولې او هغوی سره به د خوشحالولو کوشش کوئ چې دغه ورځ هغوی ته هم خوشحالي نصیب سي نو اختر دا زمونږ د قوي ایمان علامه ده چې مونږ باندې هر قسم مشکلات راسي نن زما مسلمانان په شام کې زما مسلمانان کشمیر کې زما مسلمانان په نور دنیا کې په یمن کې افغانستان کې لیبیا کې الجزایر کې په دغه ځای کې بمباریونه لاندې دي دا مخکې کلونه تاسو وګورئ دا مخکې میاشتې تاسو وګورئ خاص کر د الله ورځې تاسو اخبارونه چې کتلي چا هغو ته پته چې پر مسلمانانو کم قسم ظلمونه نه وه کم قسم تکلیفونه رانغلله خو سره د دې تکلیفونو سره د دې ظلمونو سره د دې مشکلاتو مسلمانانو زړونه مضبوط دي الحمدلله هغه خوشحالیم کولی سي ستا په دې شانو خفه نه دي چې تا بمبار کړی دی په دې دې نه خفه چې څونه مړه سوله جنت ته ولاړله هېڅ مشکل نه لري زمونږ قتلانا فی الجنه وقتلاکم فی السعیر زمونږ مړي جنت ته ځي هېڅ مونږ پې غم نه کوو هېڅ غم خفګان ورباندې نه کوو مونږ پې ښه خوشحاله یو چې زمونږ نه الله جل جلاله شهدا واخیستله زمونږ نه یې څه کسان قبول کړل خپل د جنت دپاره مونږ خلکو ته دا ښیو چې مونږ تکړه یو مونږ زړونه مضبوط دي زمونږ دماغ مضبوط دي زمونږ دماغ په ځای دي ستاسو د دې ظلمونو د وجې نه ستاسو د دې حملو د وجې نه ستاسو د تعدی او عدوان د وجنه زمونږ په حوصلو کې څه کمی نه دی راغلی زمونږ حوصلې الحمدلله په ځای دي بحال دي بله خبره دا مهمه ده چې اختر دی برا ابن عازب رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د غټ اختر خطبه کې راووتی او خطبه یې وویله مونږ ته نو خطبه کې دا وویله چې مونږ به نن اوله طریقه دا ده چې مونږ به شروع کوو په لمانځه باندې په دې ورځ به اول کار مونږ څه کوو لمونځ به کوو بیا چې لمونځ مو وکړئ بیا به خپل قرباني ذبح کوو نو که من صلی صلاتنا چا چې دا زمونږ لمونځ وکړئ د اختر او ذبح نسیکته نو فقد اتبع سنتنا چا چې زمونږ ورسره لمونځ وکړي چا چې زما سره دا قرباني وکړه په دې ورځ باندې فقد اصاب سنتنا دې زمونږ سنت څنګه کوي په ځای کوي او دا خبره هم ورته وکړله نو دلته دا زده کوي دې حدیث کې بیانولو مقصد او غرض مې دا و چې د اختر د لمونځ نه وروسته خطبه ده مخکې چې دا کم تقریرونه مولاناګان کوي دغه تقریرونه دا شرعي حیثیت نه لري دا تقریرونه که د تعلیم د پاره وي چې یو مسله دغه کوي لکه موږ د لمانځه تعلیم ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وویل چې شا قرباني مخکې ونه کوي لمونځ وکړي بیا به د لمانځه نه پس قرباني کوو مختصر خبره دا چې په ګنټه تقریر شروع وي مخکې یو ملا کوزیږي بل ملا خیږي تقریرونه کوي دا شی په اسلام کې نشته دی اسلام کې طریقه دا ده چې اول لمونځ دویم بیا خطبه او دریم بیا ذبیحه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویله ولچاکه دا ذبیحه د لمانځه مخکې وکړه لمونځ نه دی کړی ذبیحه یې وکړله نو دا شات لحم اسې د غوښو دپاره ګډه ده که غوا وي که ګډه وي که هر شی وي چیلی وي خو دا د غوښو شوله دا قرباني نه ده چې د لمانځه نه مخکې چا کوم حیوان حلال کوي دا قرباني نه ده یو صحابي ابو برده ابن نیار رضی الله عنه ورته راپورته شو هغه ورته وایي یا رسول الله دا خو د خوراک څښاک ورځ وه او ما دا خوښوله چې د نورو ملګرو نه زما کور کې مخکې غوښه پخه سي او چې زه په خلکو باندې وخورم نو ما خو خپل ګډه چې راتلم لمانځه ته ما خو هغه حلال هم کړه تقسیم مې هم کړله ومې هم خوړله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نه دا چې تا د لمانځه نه مخکې ذبح کړې ده دا قرباني دې ونه شوله ته به بله قرباني کوې
نو هغه ورته وایي چې ما سره یو چیلې شته دی د شپږو میاشتو خو د 2 ګډونه غټه ده. هغه ورته وایي چې زه خیر ته په هغې قرباني وکړه، خو ستا نه وروسته بیا بل چا دپاره دا جایز نه وي چې 6 میاشتنۍ چیلي باندې قرباني وکړي. نو قرباني چې د لمانځه نه مخکې پرون چا کړې ده د هغه قرباني نه ده شوې، ځکه چې لمونځ نن دی، اختر نن دی، چې نن لمونځ دی د لمانځه نه پس به وي. چې چا پرون کړې ده د هغه قرباني نه ده شوې. غوښې دپاره حلاله غوښه ده، خوري دي غوښه شوله، خو قرباني نه شوله. دې خبرې ته باید فکر وي. دویم دا چې قربانۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف 4 عیبونه ویلي دي، بس د دې 4 نه علاوه نور عیبونه په صحیح حدیثونو کې نشته دي. اول چې ړنده وي، پته لګیږي چې یوه سترګې ړنده ده. عورا بین عورها، سترګه یې کاڼۍ وي او پته لګي چې کاڼۍ ده. داسې نه چې شکی وي چې کاڼۍ به یې که نه به یې کاڼۍ، نه، چې یقیني کاڼۍ وي چې یا دننه ننوتلي وي او یا بهر راوتلي وي. دویم هغه عرجا بین عرجها، ګوډه چې پته لګي چې ګوډه روانه ده. هغه که د هر شي د وجې نه ګوډه وي، خو چې ګوډه روانه وي بس دې باندې نه کېږي. که هغه شله وي او که هغه ماته سوي، دواړه ګوډې دي، په ګوډه باندې نه کېږي. درېیمه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المریضة البین مرضها، مریضه باندې نه کېږي چې ښه ښکاري ټول خلک پې پوهېږي چې دا د بیماره ده، بیماري واضحه وي، په دې بیماري باندې نه کېږي. څلورمه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الکثیرة التي لا تلقي، هغه ګډه غوا چې هغه ته خالي څرمنه واډو کې چې هغې کې صفا غوښه نه وځي، دومره خواره وي. العجپا، بل روایت کې راځي العجپا، هغه چې دومره خواره وي چې بس فقط څرمنه واډو کوي، نور ورکې څه شی نقي غوښه صفا غوښه ورکې نه راوځي. یو تابعي راپورته شو، براء ابن عازب ته وویله والبراء ما ته بازار کې کله یو حیوان میلاو سي ښکرې ماتي یا یې غوږ ناقص وي، نو ما ته خوند نه راکوي چې زه یې واخلم. هغه ورته وایي چې تا ته خوند نه درکوي ته ما اخله، خو په بل چا یې مه حراموه، په نورو خلکو باندې مه حراموه. دا د غوږ او د ښکر نقصان کې د علي رضی الله عنه روایت راغلی دی ان نستشرب العین والوزن، چې مونږ به سترګه ګورو او غوږ به ګورو. خدا روایت د علي رضی الله عنه نه 3 مجهولانو روایت کړی دی، یو ثقه سړي ته نه دی روایت کړی، او اتفاقی دا روایت ضعیف روایت دی، دا ثابت نه دی. د وزهیه په عیوبو کې غیر دغه براء ابن عازب د حدیث نشه دا 4 عیبونه دي، نور یو عیب هم ورکې هغه نه دی ویلی. بل خبره دا مهمه ده چې لا تذبحوا الا مسنه. ډیرو خلکو بیګا ما سره رابطه کوله چې مونږ حیوان اخیستی دی، دوکاغه مالک راته قسم خوړلی چې 2 کالو دی، اوس چې موکته یو غاښ یې نشته دی، ښه غټ شی دی، غټ حیوان دی، خدا دی چې غاښ یې نه دی پوره، او مالک قسم خوري چې دا 2 کال نه اوړېدلی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لا تذبحوا الا مسنه، صرف مسنه به ذبح کوئ بس. او مسنه چیش ته وایي چې 2 کال پوره کړي، که تا خپله ساتلی حیوان او هغې ستا تاریخ پیدایش دی لیکلی او بیا 2 کاله په دې ورځ ته پوره شوي، نو که غاښ یې که نه یې مه پسې ګرځئ. خو چې تا نه یې ساتلی تاریخ پیدایش دی نه یې لیکلی، نو بازار کې د منډیي والا په خوله به عمل نه کوئ، ځکه چې منډیي والا مونږ تقریبا 30 کسانو کتله ټولو دروغ ویل چې کله مو قسم طلاق ورکړئ نو بیا نه ټینګېدله، بیا یې قسم طلاق هغه نه کوئ چې دا 2 کالو دی. نو دا یو مهمه مسله ده. بله مسله په دې کې دا ده چې وی خورئ، هدیې ورکئ او وی ساتئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وی خورئ، تحفې ورکئ، وی ساتئ. یو کال ورته ویلی وه چې د 3 ورځو نه به زیات نه ساتئ. وجه څه شی ده؟ مسکینان ډېر شوي دي مدینه کې، نو هغه مسکینانو ته تقسیم کوي. بل کال چې خلکو نه ساتله، مسکینان نه میلاوېدل، ول څه چلو کو یا رسول الله غوښه ډېره د 3 ورځو کې نه ختمیږي، ول خورئ که نه؟ ول تا ویلي چې 3 ورځې نه زیات مه خورئ، ول هغه خو ما ویلي و د مسکینانو د وجې نه. نو نن هم که په وطن کې مسکینان ډېر وي، داسې خلک ډېر وي چې قرباني یې نه ده کړې، نو د 3 ورځو نه زیات یې ساتل نه دي پکار. پکار دی چې هغه 3 ورځې ځان ته وساتو، هغه نوره باقي مسکینانو باندې تقسیم کو. او مسکینانو ته ورکول صدقه خیرات، بیا خاص کر خپل خپلوانو ته صدقه کول خیرات کول، صله رحمی او خیرات دواړه دي. بله مسله مهمه
هغه دا ده چې د اختر روژې د دې ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته تعین کړي دي چې په کوم ورځ به تاسو اختر کوئ، په کوم ورځ به تاسو روژه کوئ. دې تعین موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. صوموا لرؤيته وابتروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 یا فأكملوا العدة مطلقا راغلی دی. نو نن زمونږ اختر باندې خو موږ مطمئن چې نن زمونږ د اختر ورځ ده، ځکه چې زمونږ د پاکستان کې لیدلو د میاشتې 10 ذوالحجه باندې اختر لازمي. نو نن زمونږ په پاکستان کې 10 ذوالحجه ده او سعودي عرب کې پرون 10 ذوالحجه و. د مسلمانانو په دې کې دوه رائے دي. یو رائے وایي چې نه هر وطن بخپل لیدل کوي، بل رائے وایي چې نه د یو وطن چې په دنیا کې ولیدل باقي نور ټول به ورسره هغه سره کوو. دا قصه په دې روژه کې خو ډېره راګرموي. په روژه او اختر کې وړوکې اختر کې دا قصه ډېره ګرموي. په دې باندې جنګونه میلانجي میدامي او تاسو وکتل د مخکې روژه او اختر کې څه بد حال جوړو، څونه خلکو یو بل ور باندې بدعتي او ګمراه او دې شي ته رسوله، بدې خبرې کولې. خو نن الحمدلله ټول سره متفق دي، ټول په یوه ورځ وکړي. خو دا سوال خو جوړېږي که نه خلکو نه چې پرون دې ولې ونه کړي. دا خبره مې دې دپاره وکړله چې قرآن او حدیث کې یوم النحر یوه راغلی ده، بس د نحر ورځ یوه ده. چرته هم دا نه دي راغلي چې ایام النحر ورځې د حلالې. د حلالې ورځ په اسلام کې یوه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په 10 کاله مدني ژوند کې چا په 2مه ورځ باندې قرباني نه ده کړې، نه په 3مه ورځ باندې، نه په 4مه ورځ باندې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول ژوند کې په اول ورځ قرباني کېدله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه نه پس قرباني که چا وکړله فقد اصاب سنتنا، دی وایي زما په سنت عمل وکړي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي هم په 2مه ورځ باندې قرباني نه ده کړې. اوس دا خلکو کې چې مشهوره ده چې خلک 2مه ورځ او 3مه ورځ او 4مه ورځ هم قرباني کوي. نو دا یو روایت دی، هغې کې وایي چې ایام التشریق کلها ذبح. د تشریق ورځې دا ټولې د ذبح ورځې دي. تشریق ورځې څه شته وایي؟ 11مه 12مه 14مه او څوک وایي چې نه 10مه 11مه 12مه 3 ورځې، څوک وایي 4 ورځې دي، څوک 3 وایي څوک 4 وایي. دلیل هم دغه حدیث دی چې ایام التشریق ایام منا ایام ذبح، دا د ذبح ورځې دي. خو دا روایت په اتفاق د محدثینو ضعیفه دی. څومره چې متقدم محدثین دي، که ترمذی دی، که بخاری دی، که نسائی دی، که احمد دی، که یحیی دی، که علی دی، دا ټول محدثین په دې اتفاق دي چې دا یو جعلی روایت دی، یو ضعیفه سړی دا ذبح ټکی ورکې راوړی دی. صحیح روایت چې بخاری او مسلم کې دی منا کلها منحر، منا ټوله د حلالې ځای دی. دلته حلالې، هغه ځای کې حلالې، هلته حلالې، چې کوم ځای کې حلالې هلته حلالې. البته دا شته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته بعضې صحابه هغه 2مه ورځ او 3مه ورځ هم کړي دي، او بعضې صحابه لا داسې هم کړي دي چې د ذوالحجې تر اخره پورې قرباني کېدلی شي. خو زما خپله فکر دا دی چې ولکم فی رسول الله اسوة حسنه، تاسو دپاره په رسول الله کې ښایسته اقتدا. وما آتاکم الرسول فخذوه. یو صحابي یوه خبره وکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په همغه مسله کې بله خبره وکړي. نو د صحابه تربیت مونږ ته دا و چې امر ابي احق ان اتبع امر رسول الله. زه اوس د پلار ومنم، د عمر فاروق ومنم، که د رسول الله ومنم. بهتره دا ده چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ومنو. او دا باقی ورځې چې دي دا د خوراک څښاک ورځې دي. حدیث شریف کې راځي، صحیح حدیث دی چې یوم عرفه و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اهل الاسلام ایام اکل و شرب. د عرفې ورځ، د اختر ورځ، دا 3 ورځې ورپسې دا زمونږ د مسلمانانو اختر دی. دا د خوراک څښاک او د ذکر ورځ ده، د تکبیرات ورځ ده. په
په دې کې به څه کوې خوراک کوې اسحاق به کوې دا به کوې ځکه صحابه وو عبدالله ابن عمر ابو بکر ابن عباس او نور داسې صحابه هغوی به د عرفې په ورځ باندې تکبیرات سحر نه شروع کړل ځکه چې د اختر ورځ ده د عرفې د ورځې سحر به تکبیرات شروع شول او خوراک به کوي انار به چا خوړی چا به نور ډوډۍ خوړل او داسې د اختر په ورځ به تکبیرات او بیا به ذبح کېدله خوراک به کېده اسحاق به کېده تکبیرونه به ویل کېدل دا 3 ورځې نور به هم تکبیرونه ویل کېدل خوراک او اسحاق به ورکې کېدی نو دا ورځې د خوراک اسحاق او د ذکر ورځې دي داسې نه چې موږ صرف په خوراک او اسحاق کې منحصر کړو او هغه ذکر رانه پاتې شي نه تکبیرات وایستئ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد په دغه ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په دې 10 ورځو کې عمل صالح ډېره غټه فایده لري په بل یو ورځ کې دونه فایده نه لري یو دا د اختر ورځ هم ده په دې کې تاسو عمل صالح وکړئ روژه ونه نیسئ چېرته ښه روژه نشته دی ورکې صدقې ورکړئ ذکر وکړئ لمونځونه وکړئ په ټایم باندې داسې نه چې اختر راغی بس بیا جمع نه راځئ جمع پاتې بیا نه جمع وکړئ دا ورځ کې صدقې وکړئ بل کار اضافي چې ته کولی شې صدقه وکړه چې څونه صدقه کولی شې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ښځو ته ویله ویل تاسو مې ولیدلی چې تاسو اکثره جهنمیان یئ دوزخیان یې ښځو یوه ښځه راپورته شول یا رسول الله ول موږ ولې دوزخیان یو ول تکفرنه کفر کوئ ول د الله کفر ول نه د خاوند کفر کوئ د خاوند ناشکري کوئ چې خاوند در سره ټول عمر خو کې خو یوه ورځ یو خبره درله ونه منله نو ته به اواز وکړې چې ما رأیت منک خیرا قط ما خو ستا خیر نه دی لیدلی پوښتنه وشول چې یا رسول الله اوس دې نه ځان څنګه خلاص کړو د جهنم نه ځان څنګه خلاص کړو ول تصدقنا تاسو صدقې وکړئ ښځو صدقې وکړئ یوازې لاره ده چې د خلاصي ده د جهنم نه صدقې وکړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لاره ښودلې ده الله جل جلاله دې موږ باندې دا اختر همیشه په خوشحالۍ کې راولي الله جل جلاله دې هغه کسان چې په دې اختر کې په مشکلاتو کې دي الله دې مشکلات حل کړي هغه مسلمانان چې مغلوب او مقهور دي الله جل جلاله دې ورته غلبه او کامیابی ورکړي هغه دشمنان د اسلام که هغه د صلیبیانو په شکل کې دي که د یهودیانو په شکل کې دي که د کمونیستو روسانو په شکل کې دي که د رافضه او خبیثانو په شکل کې دي الله دې تباه او برباد کړي الله دې ډلې تیتو پرک کړي الله جل جلاله دې ور باندې د بر نه او د لاندې نه او د چپ طرف نه د ښي طرف نه د هر طرف نه خپل عذاب راولي هغه عذاب چې څوک مقابله نشي کولی الله جل جلاله دې ټولو هغه مسلمانانو ته چې اسلام د سرلوړۍ دپاره د اعلا او کلمت الله دپاره خواري کوي که هغه په مساجدو کې کوي که هغه په مدارسو کې کوي که هغه په غرونو کې د جهاد په میدانونو کې کوي دغه ټول ته د الله جل جلاله کامیابي ور نصیب کړي الله جل جلاله دې په موږ باندې داسې ورځ وویني چې دغه دشمنان د اسلام مقهور او شکست خورده وي الله دې وشرموي الله دې ورک کړي د دنیا نه دې الله نصف نابود کړي الله جل جلاله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله جل جلاله دې زموږ مریضانو ته شفا ورکړي الله جل جلاله دې زموږ مسکینانو غریبانو وصله وکړي الله جل جلاله دې زموږ بچي صالح او نیک عمل لوی کړي الله جل جلاله دې موږ ته دا توفیق راکړي چې خپل تر وسه د الله جل جلاله عبادت وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو الله جل جلاله دې موږ په دنیا او آخرت کې کامیاب کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم خو یو خبره واوري د صحابه نه دا ثابت ده چې هغه به د اختر یو بل ته مبارکي ورکوله چې الله دې اسلام قبول کړي الله دې اسلام قبول کړي دا مبارکي صحابه نه په صحیح سند باندې ثابت دی یو بل ته ورکول او رسول الله صلی الله علیه وسلم وای دوه مسلمانان چې سره مخ سي لاس ملاو کی وای دي کی وای ګناهونه ټول ورشي درجه او شتي سي دنیا ثوابونه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې باره کې خودل نه بعض خلک وای چې مبارکي مصر ورکوي دا غلط کار دی مبارکي ورکوي صحابه او د مبارکي ورکول په صحیح سند د صحابه او ثابت دي سلام ابن الاکوا او نورنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم